السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو باید جوړ یاست بخښنه درته کوم د دې تاریخ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ مې چې راخستی دی هغه یو دی اف او بی ټي په نامه باندې دی یا اف آی ټي ډي ان اے په نامه دی یا هیمو اوکلیټ په نامه باندې یا اوکلیټس په نامه باندې چې کوم ټیسټ دی په دې باندې را سبجیکټ راخستی دی چې د اف او بی ټي مطلب دی فیکل اوکلیټ بلډ ټیسټ دی او د اف آی ټي ډي ان اے مطلب دا دی فیکل ایمونو کیمیکل ټیسټ دی راځئ چې مخته ځو ښه یو پله په دې نامه باندې سر خلاص کړه خپله د اتوماتیک په ګره سبجیکټ سر خلاصېږي سیده فیکل و سټول ته وایي یعنې غټ بولو ته غول ته وایي یا کوم او داسې چې کوم ورته وایي غټ او داسې دا اوکلیټس چې دي دا بیا هایډینګ ته وایي یعنې پټ اور بی چې د بلډ خوبینې ته وایي سیده نو د دې نامه مطلب پوره دا دی چې دی وایي چې په لږ مقدار کې یا په ډېر مقدار کې دا وینه پټ په دا غولو کې تېرېږي په غټو بولو کې تېرېږي په سترګو نه لیدل کېږي نو دا ټیسټ هغه دپاره کېږي سیده د دې ایزي طریقه دا ده راځئ چې مخته ځو ښه یو دوې کوچنۍ جملې به درته وایم بیا به ځو مخته سیده This type of stool test look for trace of blood in your poops. A positive result means you have a bleeding somewhere in your digestive نو دی وایي د دې مطلب دا دی چې دی وایي دا رقم ټیسټونه چې دا زموږ په غټو بولو کې ګوري چې یعنې پر کوم ځای کې یعنې وینه را روانه ده په لږ مقدار کې دا وینه را روانه ده او په کوم ځای کې د نښه د دې چیز ته او مثبت که راځي د دې ټیسټ مثبت راځي د دې مطلب دا دی چې زموږ کوم هضمي سیستم چې دی په دې کې یو ځای وینه را روانه ده سیده د یو ځای مثال د معدې څخه ونیسئ د هضمي سیستم کې چې کوم سیستم راځي کومه کیسه راځي په دې کې ګرده په دې د معدې سیستم سره راځي د کولمې پر د کولمې د اخر په نو په دې ځای کې یو وینه را روانه ده چې په سترګو نه لیدل کېږي سیده ښه اوس یو مخکې ما وختي درته ویلی چې یو اف او بي ټي په نامه دی یو اف آی ټي ډي ان اے په نامه دی اوس دا اف او بي ټي ټیسټ په مابینځ کې څه فرق دی او د اف آی ټي ټیسټ په مابینځ کې څه فرق دی دا هېڅ فرق نه لري دواړه یو ټیسټ کېږي لیکن دا اف آی ټي چې ده دا یو څه اډوانس دی درته صحیح ده درته لږ ښه اډوانس دی او دا موږ ته ډي ان اے راشي لکه څنګه اوس به دا په دې جمله کې سره د خلاص بټ it's also look for altered DNA that could indicate precancerous or cancerous condition مګر دا بدل شوي ډي ان اے په لټه کې هم د دې کولی شي چې د سرطان یا د سرطان حالات په ګوته کړي نو دی وایي چې دا اف آی ټي ډي ان اے ټیسټ دی دا موږ ته دا راشي چې کوم موږ میراثي ریښې چې دی نو په هغه ریښو کې بدلون راغلی دی په هغو کې لږ بدلون یا د سرطان حالات ته اشاره کوي دا ټیسټ سیده د اف آی ټي ډي ان اے چې ورته کوي سیده اور اف او بي ټي چې دا موږ ته خالي بلډ راښیي او دا چې دی د اف آی ټي چې ډي ان اے دا موږ ته بلډ هم راښیي چې وینه هم پکې را روانه ده او کینسرس ته هم علامات کوي یعنې کینسر ته هم اشاره کوي چې یعنې کینسر روان دی یا ډي ان اے چینجز پکې روان دی اوس د دې ټیسټ نور مقصد څه دی چې ولې موږ کوو یعنی دا خو په نورو قسم باندې معلومیږي نو دلته موږ دا ټیسټ ولیکو دا به یوه خبره په یاد وساته یعنی دا ساین اف سپټم یا دغه ناجوړیانو د وجې نه موږ دا ټیسټ کوو سیده ګیسټرو انټسټینل بلیډینګ به ګیسټرو لفظ رالی انټسټینل چې دا د دې مطلب دا دی چې د په د عکس کې درته ښکاره کوم د معدې سوینې چې راځه د کولمې سولې غټ کولمې سوله کینال شو دا کوم چې لاندې ځای شو زموږ په خانه چې سوله دا ټوله پکې راځي په د عکس کې وینې دا ټوله په ګیسټرو انټسټینل کې راځي نو د دې څه وینې راتلل نو موږ دا ټیسټ بیا ډاکټر ګوري یا هیمورایډ وي یا سټمک السر وي په معدې کې سوری وي یا انیمیا وي انیمیا کله چې د وینې کمی وي د وینې کمی وي او حالات دي د انیمیا نو کله دلته چې انیمیا یي نو بیا ډاکټر کوشش کوي چې یار دا انیمیا د چیز د وجې ده د کوم ځای چې د وینه روانه ده نه معلومیږي په جسم کې چې دا وینه اوس د کوم ځای څخه ده نو بیا ډاکټر راولاړ شي دلته دا ټیسټ دغه کې چې ته ورته دا هیمو اوکلیټس یا فیکل اوکلیټ بلډ ټیسټ وکړه نو دا اور یا کولایټس چې کولایټس هم د کولمې یو قسم نه جوړېده یا کولون پلیپس چې ورته وایي دا بواسیر چې دا پکې کېږي یا کولریکټل
کلون کینسر چې ورته وایي دا کیدای شي، یعنې د کولمو کې هم کینسر وي یا په کولمو کې یو ځای پړسېدل وي نو دغسې وینه راتلل یا چینجۍ یي په دا نس کې دغسې وینه راتلل، نو ډاکټر بیا دا ټسټ وګوري چې یاره ته ورشه دا ټسټ وکړه چې دا وینه ولې روان ده، یعنې د فیکل اوکلیټس بلډ ټسټ چې دی دا وکته دا د کوم ځای چې وینه راځي په سترګو چې نه لیدل کېږي دا وینه، نو دا کوم ځای چې راځي بیا دا ټسټ ور وکړي سیده، او د دې پروسیجر ډېر اسانه دی سیده. ښه د اف او بي ټي چې دی د دې لپاره کوم ټسټ کېږي هغه نوم دی هیمو سپورټس ریپیډ کارډ دی سیده. دا د هغو دپاره ما یو کوچني ویډیو جوړه کړې ده د کاغذ باندې ما چې نښان درکړی دی سیده. نو دا هیمو سپورټ کوم کارډ چې دی د دې لپاره دوه ریجنټه در سره راځي، یو پازیټیو کنټرول یې یعنې چې ته به ګورې چې دا پازیټیو راکوي که نه راکوي، او یو د ده سره خپله ریجنټ یې سیده. نو ته به راولاړ سې یو کوچنۍ خاشه به راواخلې، کوچنۍ خاشه به په دا غټو بولو کې ووایې، نو که دې ډایلوټ کړه ووهل خو ډېر ښه دی، که نه دغسې هم بشکې ویلی سې چې نو چې ته دا خاشه بشکې ووایې داسې ګور د نارمل ساینس سره چې ډاونلوډ کړي لکه دا په راټیوب کې چې ما ډایلوډ کړی دی، یو منټ زما دا صرف د اکزامپل د سر د خلاصولو دپاره ما دا کړی دی، هغه په عکس کې زه در ښکاره کوم چې دوی څنګه په کوم کارډ راځي سیده. نو داسې چې په دا ډایلوډ یعنې چې ډایلوډ کړي کوم غټې بولې دا دې وویل داسې کوچني کوچني خانې لري، دا کارډ چې ته خلاص کړې دوې دانې داسې کوچني خانې لري، یو دانه به پرېږدې خالي به پازیټیو کنټرول ور واچوې چې ته وګورې چې دی ما ته پازیټیو راکوي که نه راکوي، په یوه باندې به غټې بولې وایي، دلته زه اوس پر دواړو وم خو ته به یې پر یوه ووایې سیده. دا غټې بولې چې دی پر دا یوه باندې به یې واچوې، پر دا بل باندې به دغه کې باره به څه چمکې، یو 2 منټه به یې پرېږدې، بیا به دغه بعده باندې د ده سره یو بل ریجنټ ورسره دی هغه به ته پر واچوې، یو به پازیټیو کنټرول پر یوه خوا واچوې، پر یوه خوا باندې به د دا خپل ریجنټ واچوې سیده، 2 څاښ کې داسې به واچوې، یا به یې شاته داسې راوګرځوې پر واچوې به یا به یې داسې پر دغه کې سیده. نو دا لکه دا چې بره به ګورې که تک شین سوی و یعنې شین تک شین و، نو د دې مطلب دا دی چې د ټسټ پازیټیو دی، که نه و خو نیګیټیو دی. دا ما صرف د اکزامپل لپاره دا کاغذ راخیستی دی سر د خلاصول، د دې لپاره 2 ریجنټه د ده سره ورسره یې سیده په داسې طریقه باندې به دا ټسټ کوې سیده. ښه دا اف آی ټي ډي ان اے ټسټ چې دی دا بیا څنګه کوي، د دې پروسیجر هم سیم یو رقم دی، یو رقم حساب دی، یو رقم شی دی، خو لیکن بعض اوقات دا په غټو ماشینانو باندې هم کېږي دا اف آی ټي ډي ان اے، او په کټ باندې هم کېږي. کټ باندې بیا څنګه کوي، د دې سره خپل بفر راځي، په بفر کې دننه یو خاشه وي، نو هغه خاشه په دا غټو بولو کې داسې راوګرځي، نو بری بیا راواخلي په دا بفر چې دی دا کوم د ده سره کوم کوچنی داسې ټیوب چې دی په هغې کې سره وتړي، سر ویې ښوري، داسې سره وښوري 15 منټه دپاره ښه ټیټ یې وښوري، نو باره بیا څه چمکي 2 څاڅکي یا 3 څاڅکي د ده سره خپل کټ راځي، نو هغه کټ ته واچي، هغه کټ بیا 15 منټه پرېږدي، 15 منټه چې پرېږدوي که په 2 لیک راغلی خو پازیټیو دی او که 1 لیک راغله نیګیټیو دی، په دا رقم د ده پروسیجر دی او دا طریقه دی، نور په دې کې هېڅ مشکل نشته سیده، او ډېر ایزي طریقه ده. د دې ټسټ خلاصه هم دغه دی، کله چې انیمیا یې ډاکټر ګوري چې یاره ډېر ټسټونه وکړي چې نه معلومېږي دا انیمیا ته دی ولې دا د وینې د کمي درته ولې ده، او یا چې دی کله په ګیسټرو انټسټینل کې د ده بلیډینګ کې را روان وي، نو ډاکټر بیا دا ټسټ دغه کې ولیکي.